عاجزي یو ورځ به کمیس نو بازار کې خصو ویلنګ واخ یو دکاندار لورغه سلام چې په واچو هغه پیژندو دې دکاندار نه لاړو بل دغه نه لاړو بل ځکه په دې وګړي چې د اسمر دې خلافت د وجه نسمه سره گزارو کې پیسې والي د دې وجه شیخ موږ له ویلې درس کې چې د علم به پیسو خرچي کې دا شکل تاسو رب العالمین درکې قسم په الله چې پیسو ولا شی الله درکې جامې دي خوراک دي وساک هیڅ وخت دکاندار لدی شویل پکار نه دی چې زه امیر شبي موضوع طالب العلم موضوع مولای مو خیر د ما سره گزارو کاغه نور مو سره گزاره نه کوي ورته حلاله ګټه وکړو شهر باندې را خرڅ کا دې ملګری نه وانه خصه چې دا بلدی د بل نه وانه خصه د بل نه وانه خصه اخري ماشوم له ورغه دکان کې ناسو پلار نه و ودا کمیس په 100 روپے دی په درې ویره کا پلار چې کله راغی ماشوم ډیر خوشاله پلار له شما سودا کړی د 2 روپے شین بدري خرڅ کړی و څنګه سړی و ودا رقم وکټو دا رقم قواره ودا وی قسم په الله چې دا خلیفہ امیر المؤمنین علي بن ابي طالب بیرته به 100 روپے راوړل روپے چې کله راوړل نو په دې مقام کې ورته ویل چې دا روپے د تواله څخه تابانه روپے من غټلې دا ولې دراوړل زه په کمیس باندې راځم او بچستا بدري پیسو څومره ساده شو یو ورځ په بازار کې دا بوجیر اب شاکړ او کور لراوړل ملګری ورته منګر سره وړي وینا صاحب العيال اولا به څوک چې د بچو والا دی هغه ډیر لایق چې دا را بار شي تاسو مې باروي یو ورځ کومه چې دا خلافت کې ځان له چې کومه ډوډۍ مقرره کړې و کومه بوجي پاغي باندې د وربشو بوجي و پاغي باندې د مہر او ټاپه والے و د بیت المال نه به خوراک نه کو بلکې د مدینه منورې نه به ورته راتلو وی وجه دا ده چې اسنه د بیت المال د مال کې زه هغه خوراک نه کوم ترڅو چې پستر باندې پیژندل نه چې دا حلال ده کدا حرام کړي هغه وخت بیت المال خو چې حلال ځکه صحابه و دومره احتیاط منګو تاسو به دې کې څه کې نه سکریم استعمالو پتن لې چې بای کې شی ورچول کېږي خارج نه راځي کریمونه استعمالو پتن لې چې بای کې شی ورچول کېږي وکي راځي بس پکې صرف خوراک او څښاک دی یو ورځ عثمان رضی الله عمر رضی الله عنه ویل وکاش کې دا طعام نه وی خور دی ویلي وی قسم په الله چې خوند مال نه کې لکه چې ریا لپاره کړي وی په دې حرام باندې سړي د زړه وجه نه کېږي